بیلټ 212 هغه چورلکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم ړئيسي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي پکښې ووژل شول. دا چورلکه په کال 1988 کې د یو امریکایي شرکت بیلټ اکسټون لخوا جوړه شوه او د جوړېدلو سره سم یې په نړیواله کچه خورا شهرت ترلاسه کړ ځکه چې د ځان سره یې 2 انجنې درلودې. د دې چورلکې تیر تاریخ ته په کتلو سره په ځینې هیوادونو کې بيړني ناستې او یا هم د تخنیکي ستونزو د امله غورځېدلې چې نن په دې لنډ راپور کې ورباندې رڼا اچو. لومړی پیښه په کال 1990 کې رامنځته شوه چې کله دا په اټلانټیک سمندر کې وغورځېده او پکې سپاره 14 تنه ووژل شول. کله چې د ایران او عراق جګړه شروع وه نو په کال 1982 کې دغه هیلیکوپټر وغورځېد چې د ایران 25 سرتیري پکې ووژل شول. درېیمه پیښه په کال 1998 کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه هیلیکوپټر د پولیسو په یوه اکاډمي وغورځېد چې 2 تنه پکې ووژل شول او 4 تنه نور ژوبل شول. په کاناډا کې بیا دغه چورلکه په کال 2008 کې راوغورځېده چې 11 کاناډایي سرتیري پکې ووژل شول. د دې ترڅنګ یو دا ماډل هلیکوپټر په کال 2014 کې په تایلند کې راغورځېدلی و چې نه سرتیري پکې وژل شوي وو. وروستۍ پیښه د ابراهیم ړئيسي وژل دی په دا هلیکوپټر کې چې د دې هلیکوپټر زوړوالي ته په کتلو سره څه د حیرانتیا خبره نه ده. څېړونکي د دې چورلکې د سقوط غټ لامل د دې زوړوالی په ګوته کوي او د ایران پخوانی د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خبره د ایران هوایي ځواک د امریکې د بندیزونو د امله ډیر کمزوری دی او موږ نشو کولای چې نوې الوتکې وپیرو او همدا یې لامل دی چې د ایران هوایي ځواک تر ننه د ویتنام د جګړې د وختو F4 جټ الوتکې استعمالوي چې دا ډیر پخوانی تیاره ده او امریکا په کال 2006 کې د خپل هوایي ځواک څخه دغه الوتکې ټولې کړې دي.